سلامونه درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. دوستانو نن به تاسو ته د کین ماسټر په دویم کورس کې په یو بله موضوع باندې چې هغه ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې زیاتره یوټیوبران د هغې سره مشکل لري او په نه پوهېږي پې زیاتره، نو هغه موضوع چې د کرومکي ده. یعنې زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې د کرومکي ټوله تشریح کوم چې کرومکي څنګه کیږي، کرومکي په کم بیکګراونډ کې مثال تاسو کم کلر ورکوئ چې هغه کرومکي کوي په خپلو ویډیوګانو باندې هغه کرومکي راولئ. نو ډیره اسانه او ساده طریقه ده. ویډیو مه سکیپ کوئ، د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو چېرته خوښه شوله د خپلو دوستانو سره در سره هم شیر کړئ تر څو هغې ته موضوع چې ده د کرومکي په باره کې ده چې څنګه تاسو کولی شئ کرومکي وکړئ. زه یو څو خبرې کوم د کرومکي په باره کې. بیا هم تاسو باید چې کله کرومکي کوئ، چې کله ویډیو ځان نه کوئ یا عکس اخلئ، شاته به تاسو داسې یو رنګ یا داسې یو ټوټی ټک وهئ چې هغه رنګ شفتلي رنګ ولري، یعنې تک شین د شفتلي رنګ چې ولري هغې باندې کرومکي کېږي ډېره صحیح. او دا نور بعضې رنګونه چې د اسماني او بعضې کوم دغه رنګونه چې دي هغه صحیح کرومکي نه کوي. نو د دې دپاره تاسو لومړی به راشئ، تاسو راشئ دلته میډیا ته. په میډیم چې کله کلیک وکړو تاسو سره چې کوم بیکګراونډ وي بیکګراونډ باندې وکړئ. زه په دې کلیک کومه، زه غواړم یو بیکګراونډ راولم خپل دغه ته. زه مثال دا بیکګراونډ مې راوسته یا د زیړ بیکګراونډ مې راوسته. دا یو بیکګراونډ اضافه رانه راغی، دغه ډیلیټ کومه. دا بیکګراونډ چې کله راغی، کله په بیکګراونډ باندې کلیک وکړو. مثال که چېرته مخکې ما تاسو سره دا تشریح کړله چې دا مثال که دغه پټه تاسو سره یا د ویډیو وي یا عکس وي که نه اضافه درنه راشي، نو دا به څنګه کټ کوئ. ګوره دلته دغه بیتي علامه چې دا د دې وظیفه دا ده چې ویډیو کټ کړئ، یو عکس کټ کړئ، یا درنه مثال دوه باندې په منځ دوه کې یو ویډیو وي عکس وي، نو دې وظیفه دا ده. زه غواړم مثال دومره دا عکس زما زیات دی، دا کټ کړم. دا چې ووهئ، که چېرته اول ووهئ د چپ طرف درنه کټ کېږي همدغومره، او که غواړئ چې ښي طرف کټ کړئ نو زه غواړم دویم به ووهئ. که زه غواړم د ښي طرف چپ طرف کټ کړم، دا پاسینی اول وهم، دا کټ شو. دا په یس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو غواړئ چې کرومکي وکړئ، د کرومکي دپاره به تاسو د لایر څخه راځئ، لایر به ووهئ. په لایر کې به تاسو لومړی راشئ میډیا ته. په میډیم چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو راشئ یو ویډیو د ما سره زه دغه راولم، دلته تاسو ته کرومکي کومه. یس به یې کوئ. چې کله مې یس کړه، ګوره د دې ویډیو بیکګراونډ چې دی تک شین دی، شفتلې ته ورته، شفتلې ته ورته رنګ دی. غواړئ چې دا مثال کرومکي کوي، اگر چې دا سبسکرایب بټن ده، یعنې دا ګوره په ویډیو شکل کې ده، نو دا زه غواړم چې دغومره کرومکي کړم په دغه اندازه. په دې اندازه کرومکي کړم. په دې ویډیو به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ، ګوره بیا هم هماغه خبره زما راغله د بیاتي علامې ته. د دې وظیفه کټ کول دي. په دې به کلیک وکړئ. زه غواړم دا شاته یعنې ښي طرف چې کوم دی زما دا کټ شي. په دویم به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو هماغه سر ته چې کوم دغه پاتې شو زما هغه پاتې شو. زه غواړم چې دا اوس کرومکي کړم. په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ، دلته به لاندې راشي په 4 نمبر کې تاسو لیکلي کرومکي. په کرومکي چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو دا انیبل آن کړئ، دا ټیک مار چې کله آن کړ، دا انیبل آن کړئ. ګورئ دوستانو ټول ورک شو کرومکي، یعنې هغه شاته پرده ټوله ختمه شوله، صرف هغه کم عکس چې دی هغه ما سره پاتې شو. زه دا یس کوم. ګوره ښه په مکمل ډول تاسو ته ښکاري چې د دې شاته بیکګراونډ ختم شو. که احیانا بیکګراونډ په مکمل ډول سره صحیح ختم نشي، نو تاسو ته ګوره دلته دوه اپشنې درکړي، دا دوه لاینه چې دي، د دې څخه تاسو کولی شئ چې دا خپل کرومکي جوړه کړئ. ګوره زه دلته تاسو ته صرف پوه کومه چې څنګه مثال که چېرته ستاسو عکس یا ویډیو کرومکي نشي، نو دې څخه ګوره دې څخه کولی شئ چې جوړ کړئ. دا لاینو کې به یې لږې ګوتې ووهئ. ګورئ بیخي صحیح شو. یس به یې کوئ. کله چې یس کړله، په مکمل ډول سره شاته بیکګراونډ ختم شو، صرف ستاسو ویډیو وي، تصویر وي، هغه به تاسو سره پاتې شي. نو دغه زموږ نننۍ ویډیو وه د کرومکي په باره کې. خدای دې وکړي چې یو څه هم ترې نه زده